السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم پوښتنه کړې ده چې په دا ټلیفونو کې خلک قرآن شریف تلاوت کوي، د دې ثواب همدغه رنګه دی لکه د قرآن عظیم شان ده. محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. په تلاوت کې فرق نشته که سړی د قرآن له مخ څخه تلاوت وکړي او که سړی د موبایل د مخ څخه تلاوت وکړي. په تلاوت کې صرف د قرآن تلفظ شرط دی، سړی د قرآن تلفظ کوي او دا فرق به لري چې د قرآن له مخې څخه زیات ثواب لري او د موبایل له مخې څخه به دغونه ثواب نه لري، لکه سړی چې قرآن په ریل کې پرېږدي او قرآن عظیم شان تلاوت کوي. او پاته دا مسله شو چې اوس بیا اوداسه باندې لاس پر تېرول. دلته فقهای کرام یو جزیه ږدي چې هغه یو قرآن عظیم شان مکتوب فی المصاحف په ورقو کې لیکلی او یو قرآن په هغه لوح باندې یعنې په تخته باندې لیکلی. دا فرق سره لري. نو کوم قرآن عظیم شان چې په مصاحفو په ورقو کې لیکلی هغه ته به بیا لاس نه وروړل کېږي، بیا اوداسې بیا سړی نه مسه کوي، بیا اوداسې بیا سړی نه راخي. او یو قرآن عظیم شان که په دغه کې لیکلی و، په تختو باندې لیکلی و، نو د هغه بیا اودس سره اخیستل پروا نه لري، خو لیکن چې پر کوم ځای باندې قرآن لیکلی دی هغه ته به بیا لاس نه وروړي. د لوح جمع الواح ده. لوح وای کل صحیفة عریضة من خشب غیره، هغه جوړی وي دا سروره صحیفه ورقې له لرګي جوړي یا له بل شي څخه جوړي. نو دغه د موبایل چې کوم قرآن عظیم شانونه دي دې ته به د مصحف شکل نه ورکول کېږي د ورقې، بلکې د لوحې شکل به ورسي. ځکه خو دوی لوحه هر هغه پاڼه ده چې هغه له خشب د لرګي څخه جوړي او غیر یې که د بل شي څخه جوړي، دا خو صرف شعاوې دي. نو دلته بیا دوه صورته دي. یو دا ډول ټلیفونان دي چې هغه په بټونو باندې سپحې پورته وکښته ځي، هغه ته بیا اودس نه غواړي، ځکه په بټونو باندې سپحې لوړې وکښته ځي. او دغه رنګه بیا اودس سړی تلاوت کولی شي په یاد، خو لیکن د قرآن له مخې څخه هم دی کولی شي چې ورقه بل څوک اړوي تلاوت دی کولی شي، خو دی به ورقه نه اړوي، دی به د قرآن پر مخ باندې لاس نه تېروي. دا چې اوس د موبایل قرآن عظیم شان د لوحې هغه شکل پیدا کوي، نو اوس که دا پر سکرین باندې ګوته راتېرېدله نو بیا فقهای کرام وایي که د قرآن عظیم شان پوښ متصل په ده پورې هغه لره حکم د ده دی. نو دغه رنګه دغه سکرین ټچ سکرین دا هم متصل په چا پورې وي؟ په تورو پورې وي. نو وایي لوحه را اخیستلی سي چې پر هغه لرګي باندې قرآن لیکلی بیا اودسه، خو لیکن تورې نسي مسه کولی بیا اودسه. نو دلته هم د موبایل پر سکرین باندې چې کوم تورې ښکاره سي د قرآن تلاوت کولی سي بیا اودسه، خو لیکن هغه تورو ته به لاس نه وروړي. اوس نو که دا ټچ سکرین دغه د سکرین اړخ په ګوته باندې پورته وکښته بیا هم بیا څه مشکل نه لري، ځکه لکه تخته چې تر څنګ ونیسي، او که په بټونو باندې هم به بیا څه مشکل نه ولري، ځکه لکه تخته چې تر څنګ ونیسي. رد المحتار جلد اول صفحه 190 په بیان کې د غسل دې ته مفصل بحث ورکړی دی. او دغه رنګه رد المحتار جلد 214 او 215 په کتاب الحیض کې مفصل بحث ورکړی دی چې حیضه ښځې دي قرآن عظیم شان نه مسه کوي الا بغلاف المنفصل، ما سوا چې هغه پوښونه د قرآن عظیم شان څخه جلا وي بیا پروا نه لري. او دغه رنګه صفحه 190 کې وایي چې پاته چې هغه لوحې سوې هغه حکم د صحیفې نه پیدا کوي. لا يحرم الا مس مکتوب منه، مسه کول یې پروا نه لري، دغه تختې ماسې والا هغه ځای به نه مسه کوي چې هغه قرآن پر لیکلی. نو دا چې اوس د سکرین پر مخ باندې هغه قرآن عظیم شان راسي، نو دغه سکرین نو د لوحې شکل پیدا کړي چې دا یو لوحه ده، نو پر تورو لاس نسي راتېرولی، پر څنګ باندې که ګوته تېره کړي چې له تورو څخه لرې پر تورو نه برابره، او یا په بټونو باندې سپحه لوړه وکښته کړي بیا به څه مشکل نه کړي پیدا. نو بیا او که
عین ټول تور سکرین ونیسي بیا نو په اوداسه باندې لوړ وکښته بول دا هغه بې ادبي ده نه ده روا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.